د کرکټ نړیواله شورا افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز جریمه کړ. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمان الله ګربز یې جریمه کړی دی. ICC ویلي دی چې رحمان الله ګربز د یکشنبې په ورځ له انګلند سره په لوبه کې د نړیوالې شورا د لوبغاړو د ورزشي اخلاقو له قانون څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه کې راغلی دی چې ګربز په 19 اور کې چې کله وسوځېده له میدان څخه د وتلو په مهال یې د میدان د برید یا باونډرۍ پړی او هلته یوه ایښودل شوې څوکۍ په خپل بیټ وهلې ده. ICC وایي چې دا کار د ورزش د اصولو څخه سرغړونه ده. ګربز د انګلند په خلاف په 80 منډو وسوځېده. کپټان حشمت الله شاهدي وغوښتل چې یوه منډه وکړي، خو ګربز په خپل وخت خپل ځای ته ونه رسېده او په منډو کې آوټ شو. له آوټ کېدو وروسته معلومه شو چې هغه ډېر په غوسه و او له میدان څخه د وتلو په مهال یې دا کارونه وکړل. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې ګربز په دې کار سره د کرکټ د وسایلو بې احترامي هم کړې ده. د دا ډول کار یوه لویه جریمه دا ده چې د هغه د ورزشي اخلاقو یوه نمره کمیږي او دا کار په آینده 24 ساعتونو کې ډیر او تکرار شي. ممکن د یوې یا څو نړیوالو لوبو له بندي سره هم مخامخ شي. د دغه کار بله لویه سزا دا ده چې له انګلند سره د لوبې د حق الزمې یا فیس یوه برخه له ګربز څخه ګرځول کیږي چې ډیری یې 50 سلنه ده. شاید دا سزا زرګونه ډالره وي. ICC وایي چې ګربز خپله ګناه منلې او سزا یې قبوله کړې ده. ګربز د افغانستان تکړه توپ وهونکی دی او د انګلند په خلاف د لوبې په ګټلو یې مهم رول ولوباوه. دا سزا داسې مهال ورکول کیږي چې ټاکل شوی افغانستان سبا چهارشنبه د هند په چینای کې له نیوزیلند سره لوبه وکړي.